السلام علیکم دوستانو. کله نه چې ټیک ټاک راغلی دی نو مختلف قسم بهایي او ښایسته هلکان او ښایسته جنکۍ ژوند نه خلاصې کړي دي. دوستانو دغه واقعه په لاهور کې راغلی دی چې یو ټیک ټاکر یې په چت ویډیو جوړوله. په دې دوران کې د چت نه لاندې فریزي. دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکول غواړم. که چینل مو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ګنټې نشان هم وهئ، ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو میلاویږي. دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او تر اخره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسو. دوستانو ټیک ټاک یو بله زندگی هم د ځان سره یوړه. دوستانو په لاهور کې یو ټیک ټاکر د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوله چې په دې دوران کې منحول تفریزي او وفات شي. دوستانو کله نه چې ټیک ټاک راغلی دی نو خلک د خپل ځان مشهور کولو دپاره مختلف قسم حربې استعمالوي چې پکې یا د زندګۍ نه خلاص شي یا پکې د عزت نه خلاص شي. دوستانو ټیک ټاک د دې وخت یو ناسور جوړ شوی دی. زموږ ښایسته ګلالي ځوانان او ښایسته جنکۍ ورځ په ورځ بل اړخ ته ابوزي. دوستانو په خپلو ماشومانو نظر وساتئ او د دارنګې شیزونو نه یې منع کړئ. دوستانو د خپلو زندګو قدر وکړئ، ولې چې زندگی یو پیره میلاویږي، بار بار نه میلاویږي. چې څو پورې انسان کې ساه وي نو هر یو چیز ممکن وي. دوستانو زموږ د چینل همدغه مقصد دی چې تاسو ته صحیح معلومات درکو او د دغسې ناکاره څیزونو نه مو منع کړو. دوستانو حکومت نه دا مو مطالبه کوو چې د دا قسم سافټویر دی بند کړی شي او د خلکو حفاظت دی پوره وکړی شي. دوستانو دا و د نن ورځې نوې معلومات. د نورو ویډیو پورې فالو یا لاس فارم. د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.